سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا د یوه داسې فلم کیسه ده چې یوه ښځه و یوه کلي ته واده کیږي او د ټول کلي زورور خلک د هغې د بدن تږي وي. دا د بوري کیسه ده. د هند د اتر پردیش یو کوچني کلي یوه نجلۍ چې له یوه زوړ مزدور سره واده کیږي. په حقیقت کې دا د ټول کلي ناوې ګرځي. هر څوک، که هغه چودري وي، که پنډت وي او که ډاکټر، هر یو له هغې سره یوه شپه تېرول غواړي. خو د دې ظلم او زورونې د کیسې پای به دومره ویرونکی وي چې ټول کلی به د یو وبا ښکار سي. اوس دا پوښتنه ده چې دې درندګانو ته به څوک سزا ورکوي او د بوري برخلیک به څه وي؟ راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو. د کیسې په پیل کې یو وړوکی کلی ښکاره کیږي چې د اتر پردیش په یو کلیواله سیمه کې پروت دی. د کلي د خلکو د ژوند تکیه د چودري صاحب په بټۍ باندې ده. که هغه نفر کار وکړي نو د هغو خلکو په کور کې به د ماښام ډوډۍ برابره وي او که یې نه وکړي نو هغوی به له لوږې بېدېږي. په همدې بټۍ کې یو سړی کار کوي چې نوم یې دنوا دی. د عمر له پلوه ډېر زوړ دی، یوازې ژوند کوي او لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. خو اوس یې دا هیله هم پرېښې ده چې کله به واده وکړي. خو د دوی د کلي ملا یا پنډت ورته یوه نجلۍ پیدا کوي چې نوم یې بوري ده. شاوخوا 27 کلنه ده، ډېره ښکلې ده. څوک ورسره واده نه کوي ځکه چې د کلي خلک هغه بدبخته بولي. اصلي خبره دا ده چې د بوري 3 ودونه مخکې هم سوي وه، خو یو هم کامیابه سوی نه و. لومړی خاوند یې د نکاح په شپه باندې مړ سو. دوهم خاوند یې هم ژر له دې نړۍ څخه ولاړی او دریم خاوند یې د واده په ورځ باندې د آس څخه راولوېدی او مړ سو. دا ټول تصادف و، خو نالوستي او کلیوال خلک دا د بوري بدبختي بولي. د دې واده مراسمو ته 5 مهم کسان راغلي دي. دا د کیسې اصلي کردارونه دي. اول، چودري، د کلي زورور د خښتو بټۍ مالک، د خلکو مزدوري پر ده پورې تړلې ده. دوهم، سریش، د بټۍ منیجر، د خلکو د روزي پرې کولو او ظلم پرې کول د ده عادت دي. دریم، پنډت، د کلي مذهبي مشر، خپله بد نیت لري او نورو ته ښې لارښوونې او نصیحتونه کوي. بنیه لالا، د کلي سودخور، ښځو ته پور ورکوي او بیا هغه پور د ده سره د شپې په تېرولو باندې ادا کوي. پنځم، ډاکټر صاحب، د کلي دروند ډاکټر، خو د درملنې په نوم سره ښځې د خپل شهوت ښکار ګرځوي. ملګرو، که غواړئ د دې ویډیو نوره کیسه راسره وګورئ، زموږ په یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته، هملته یې راسره کتلی سئ. د مکملې ویډیو لینک د دې ویډیو په کمنټ کې شته. مننه.